د اټوم بم کلي له چا سره وي؟ آیا له جو بایدن سره ده، له پوتین سره ده، له اشرف غني سره ده او که د چین له ولسمشر سره ده؟ جاوید حمیم کاکړ له بي بي سي اردو څخه د دغه موضوع په اړه ټولې خبرې ژباړلې دي، نو تاسو هم ویډیو تر اخره وګورئ. وروسته له هغه چې روسیې پر اوکراین برید پیل کړ او د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو د روسیې پر ضد د اوکراین د ملاتړ اعلان وکړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناببره توګه خپلو اټومي ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د جغرافیې له اړخه روسیه د نړۍ تر ټولو ستر هیواد دی او اوکراین بیا په دې لیست کې 45م نمبر دی. روس غواړي چې اوکراین د ناټو سازمان غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو اوکراین بیا دغه کار کوي او له ناټو سره اړیکې ټینګې کړې دي. ملګرو ملتونو پر اوکراین د روسیې برید وغنده او پر روسیې بندیزونه ولګول. بلخوا ناټو د روسیې شاوخوا کې په خپل غړو هیوادونو کې خپل ځواکونه لا زیات کړل. دغه کار پوتین دې ته اړ کړ چې د فبرورۍ په 28 امر وکړ چې اټومي وسلې په بیړني حالات کې قرار ولري. دا باید وویل شي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات اټومي وسلې له روسیې سره دي او د پوتین نوي اعلان سره نړیوال بحران رامنځته کېدی شي. په ورته مهال د روسیې ترڅنګ له امریکا، چین او بریټانیې سره هم لسګونه اټومي وسلې شته دي. دغه راز پاکستان، هندوستان، اسرائیل، فرانسه او شمالي کوریا سره هم اټومي وسلې دي. اوس سوال دا دی چې د اټومي وسلو د کارولو واک او کیلي له چا سره وي؟ په روسیې، امریکا، چین او بریټانیا کې د اټومي وسلو کارولو کیلي له چا سره ده؟ د امریکا د توغندیو د ادارې یو تن پخواني افسر بروس بلیر چې اوس مړ شوی پخوا ویلي و چې د اټومي وسلې کارول په 1 دقیقه کې ترسره کیږي او دوی هر وخت د ولسمشر د دې حکم منتظر وي. هغه زیاته کړې وه زموږ 24 ساعته د کمپیوټر په سکرین سترګې وي او که حکم ترلاسه شي ژر یې عملي کړي. بروس وایي چې په امریکا کې د اټومي وسلو د کارولو کلي یوازې ولسمشر وي. د ویلي د امریکا ولسمشر سره هر وخت یو ځانګړې ډله وي، له هغوی سره یو بکس وي. دې بکس ته بیا اټومي فوټبال وایي. دا تور رنګ چرمي بکس وي، په ښکاره توګه عادي ښکاري، خو دننه په بکس کې ډیر مهم آلات وي چې له دې سره ولسمشر تل خپلو سلاکارانو سره سلا مشورې کوي.